نوی ځوان شوی وم، د مینې په خبرو نه پوهېدم. د لیلا او مجنون کیسې مې ډېرې اورېدلې، خو د مینې نه خبر نه وم. یو ورځ له ښار نه د کلي په طرف روان شوم. په خپلو خپلوانو وګرځېدم. پوښتنه مې وکړه. د ماښام اذانونه نږدې شو. د خپلوانو په یوه باغچه کې ولاړو. د ماښام اذان مې تر غوږ شو. غوښتل مې جومات ته لاړ شم. د خپل ځایه جګ شوم. څو قدمه مې واخیستل. تر شا مې غږ شو. ذکرالله چېرته ځې؟ لږ صبر وکړه، کار مې در سره دی. زه هم په حیرانتیا ودرېدم. شاته مې مخ واړاوه. ومې لیدل چې یوه جنۍ ولاړه ده. ما سلام ورباندې واچوه. هغې ځواب راکړ. وعلیکم سلام، څنګه یې؟ ما ښه یم الحمدلله، ته څنګه یې؟ هغې ښه یم. ما څه دې ویل راته؟ وایه. هغې ځواب راکړ. دا څومره مغرور یې؟ ما ولې؟ څنګه مغرور یم؟ هغې بس هسې. ما زه جومات ته ځم، ناوخته کېږي. هغې صبر، څو خبرې کوم. ما وایه څه خبرې دي؟ هغې لږ صبر، درته وایم. ما څه دي؟ زه کور ته لاړه شه. هغې ښه، په دې خبرو خو ته هم پوهېږې. ما بیا پوښتنه وکړه. په څه خبرو؟ په کومو خبرو؟ هغې چې ستا څېره ما ته هر څه وایي. ما څه وایي؟ خو راته ووایه، زما څېره تا ته څه وایي؟ هغې وایم، خو خبر به مې منې. ما هو، که د منلو وړ وه منم یې. هغې مینه در سره لرم. ما څه؟ هغې بیا د تېر ځل په شان مینه در سره لرم تکرار کړه. ما چوپ، څوک به راشي، زه دلته نه. هغې نه ځم، خبره ومنه. ما ته لیونۍ، داسې نه شي کېدی. هغې شي به او کوې به یې. ما ځه له دې ځایه لاړه شه. هغې نه ځم. ما ښه، چې ته نه ځې زه به دا ځای پرېږدم، زه به لاړ شم. هغې نه جانانه، چېرته ځې؟ ما ځواب ورکړ، ستا مور ته ورځم او ورته وایم. هغې لاسونه رانه تاو کړل. ویلې نه. ما له ځانه پورې وهله. هغې په ونه سر ولګېد. ما اوف خدایه، دوه مصیبتونه، ډېر ورخطا شوم. هغې د سر په کیسه کې مې مه اوسه. ما له سره د وینه روانه شوې. هغې خپل ټیکری څیرې کړ او سر یې ورباندې وتړل. ما ډاکټر ته ځې؟ هغې نه، ښه یم. ما چاته تلیفون کوم چې موټر راولي؟ هغې نه، صرف ووایه چې ستا خبر زه منم. ما نه، هغه نه کېږي. هغې زه به ځان مړ کړم. ما ورشه، 100 وارې خو ځان مړ کړه. هغې دا دی لاړه. ما سترګې ورپورته کړې. هغې څو قدمونه واخیست. ما او هو، ځان مړ کوې؟ مړ یې که. هغې ښه، ګوره اوس. څو ثانیې نه وې تېرې شوې چې د درب اواز مې واورېدو. هغې چې مې ولیده، خپل څادر یې په غاړه اچولی ځان زندۍ کوي. ما له ورخطا یې غږ کړ، مینه در سره لرم. هغه په ډېرې خوشحالۍ سره مې تر بدن لکه د مار په وجود راخوره شوه. زه یوې بلې نړۍ ته بوتلم. وجود مې لړزېدو او ډارېدم به چې دغه یوه ډېرو سختو حالاتو او فکرونو، د خوب نشتون او هر وخت د زاریو او مشکلاتو او مصیبتونو ډکه نړۍ ده. 4 کاله زموږ په دغې حالاتو کې تېر شو. 4 کاله وروسته هغه د بل په نوم شوه او زه له دې ګران وطن افغانستان نه مهاجر او د هغې په یادونو کې ژوند تېروم.